بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکینی لوست مو چې د برېښنا په اړه و په ښه ډول زده کړی اوسئ او کورنۍ دنده مو په بشپړ شکل پای ته رسولی اوسئ. نو ګران زده کوونکو، نن راځو خپل د ټولنیز مضمون بل لوست ته چې د مخابراتو په هکله ده. نو ګران زده کوونکو، دا چې مخابرات څه شی دي، څه ګټې لري او خلک څنګه کولی شي چې یو بل سره په ډېر کم وخت کې یو بل سره اړیکې ونیسي. نو ګران زده کوونکو، مخابرات چې دي د انسانانو ترمنځ د اړیکو نیولو او د نږدې کېدلو وسیله ده چې د مخابراتو په وسایلو موږ کولی شو یو بل سره اړیکه ونیسو او یو بل سره نږدې شو. نو ګرانو زده کوونکو، مخابرات هم موږ په مخابراتو هم کولی شو چې د یو نړۍ د ټولو پیښو څخه په ډیر کم وخت کې او په چټک سرعت کې معلومات ترلاسه کړو. ګرانو زده کوونکو، په پخوا وختونو کې چې خلکو د اړیکو لپاره پخوا وخت چې ګرانو زده کوونکو خلکو د اړیکو لپاره یو ځای نه بل ځای ته یعنی مخابرات نه ول ورسره، نو که دوی غوښته چې یو بل سره اړیکه ونیسي، یو ځای نه بل ځای ته تلل، نو دا ډیر وخت هم نیوه. که غوښتې چې د یو بل احوال واخلي، هغوی به لیک لیکه یو بل ته، او تر څو چې هغه به د هغوی خلکو ته لیږل کېده، هغه به ډیر وخت نیوه. او ګرانو زده کوونکو، نننۍ نړۍ موږ ته ډیر سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي چې د هغې سهولت نه یو هم برېښنا ده چې برېښنا وسایلو باندې موږ کولی شو د یو بل اړیکه واخلو، د نړۍ د ټولو پیښو نه آګاه اوسو په ډیر کم وخت کې. ګرانو زده کوونکو، لکه ټلیفون چې باندې موږ کولی شو چې د یو بل احوال واخلو، یو بل ته زنګ ووهو، یو بل سره خبرې وکړو او یو بل سره اړیکې ونیسو. نو ګرانو زده کوونکو، د همدارنګه تلویزیون هم د مخابراتو د وسایلو نه ګڼل کېږي چې موږ د تلویزیون په واسطه کولی شو چې خبرونه وګورو، تفریحي برنامې، همدارنګه سندرې او نور شیان واورو. او موږ کولی شو چې د خبرونو په هغه کې د خبرونو په پروګرام کې موږ کولی شو چې د نړۍ د ټولو پیښو نه په ډیر کم وخت کې موږ آګاه او خبر اوسو. نو ګرانو زده کوونکو، دا ټول چې دي، دا ټول کارونه د مخابراتو د ګټې دي چې موږ ته یې وړاندې کوي. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې لومړنۍ مخابرات تاسو پوهیږئ چې څه شی وه؟ هو ګرانو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې لومړنۍ مخابرات د تلګراف په نامه یادېدله، چې دا تلګراف لومړنۍ مخابره وه زموږ په هیواد کې چې خلکو ترې ګټه واخیستله او د اړیکو لپاره د تلګراف نه استفاده کوله. نو ګرانو زده کوونکو، تلګراف ته تلګرام هم وایي چې دا یو مخابره وه په پخوا زمانو کې چې اوس هم شتون لري، خو خلک ډیر د ټلیفون او موبایل څخه ګټه اخلي. نو ګرانو زده کوونکو، نن ورځ زموږ نړۍ عصري شوې ده، موږ ته ډیر سهولتونه برابر کړي چې مخابرات هم د هغه د سهولتونو نه حسابیږي. او ګرانو زده کوونکو، سربیله له ټلیفون، تلویزیون، موبایل، تلګراف نه هم موږ نور وسایل مخابراتي هم لرو چې کولی شو هغه نه ګټه واخلو، لکه فاکس. چې فاکس ګرانو زده کوونکو یو ماشین دی چې دا د اسنادو، د مهمو اسنادو او اړینو اسنادو په انتقالولو کې ډیره مهمه ونډه لري. نو فاکس کولی شي چې زموږ مهمه اسناد یا اړینه اسناد په ډیره اسانتیاو کې په ډیره اسانه توګه یو بل ته انتقال کړي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د فاکس تر څنګ کمپیوټر نوم به مو هم اورېدلی اوسي. نن زمانه د کمپیوټر نه هم ډیر استفاده کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، کمپیوټر څه شی ده؟ کمپیوټر چې دا یو موډرن ماشین دی چې کولی شي بېشمیر معلومات ځان کې ذخیره کړي او د ضرورت په وخت کې کولی شي چې استفاده کوونکي ته یې وړاندې کړي. نو ګرانو زده کوونکو، دا ټولې فایدې د کمپیوټر دي چې هغه معلومات ساتي خپل ځان ته او کولی شي چې موږ ته یې په ضرورت وخت کې وړاندې کړي. نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ نننی لوست په هیله لرم چې په سمه توګه مو زده کړی اوسي او را به شو د کورنۍ دندې په لور. کورنۍ دنده مو همدا ده چې ماته د څو مخابراتو نومونه سربیله له ټلیفون، موبایل او کمپیوټر نه واخلئ او په کومنټونو کې موږ سره شریک کړئ. نو ګرانو زده کوونکو، که غواړئ چې زموږ نور لوستونه هم ولولئ، زموږ نور ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ چینل اول سبسکرایب او لایک کړئ. بعد له هغې کوم نظر، پیشنهاد یا کوم انتقاد لرئ، موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ. او ګرانو زده کوونکو، تاسو پاک الله ته سپارم. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.